له هر څه نه مخکې تاسو ته د استقلال د دې مبارکې ورځې مبارکي وایم. له دې نه وروسته غواړم په دې خبره وکړم چې دا موږ څنګه ازادي ترلاسه کړې. ورونو، په 1890 کال کې د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د ګندمک په سیمه کې د وخت حکمران یعقوب خان له انګریزانو سره یو تړون لاسلیک کړ. په دې تړون کې دا خبره ځای شوې وه چې د افغانستان خارجي سیاست به د انګریزانو په لاس کې. څه معنا؟ د افغانستان حکومت به د انګریز د اجازې او مشورې پرته له نورو هیوادونو سره اړیکې نشي جوړولی، تماس نشي نیولی. له دې تړون نه شاوخوا 40 کاله تیر شو. د امیر عبدالرحمن خان دوره، د امیر حبیب الله خان دوره په همدې تړون کې تېره شوه. بیا په 1919 کې افغانانو خپل استقلال اعلان کو چې نور د موږ سیاست د انګریز تابع نه ده. له دې سره هممهاله د جهاد سنګرونه ګرم شو، ځکه انګریز خو په اسانۍ دا خبره نه منله. هغه اوس د جنوبي محاذ د کندهار له استقامته د کوژک په طرف او د مشرقي محاذ په خیبر دره او د جنوبي محاذ له خوست نه د کورمې په استقامت باندې عملیات شروع. په دې وخت کې کورم هوټل فتح شو. انګریز مجبور شو د اوربند غوښتنه یې وکړه او له هغه وروسته د افغانستان سیاسي استقلال ومانه. دا خبره مې د دې لپاره وکړه چې له 1890 تر 1919 پورې حکمراني د افغانانو وه، پاچاهي د افغانانو وه، اختیارات هم خپل وو، خو یوازې خارجي سیاست هم د انګریز تابع وو. بیا هم هغه ته استقلال نشو ویلی، هغه ته ازادي نشو ویلی، تر څو چې خارجي سیاست هم له اغیارو نه آزاد کړو. مطلب مې دا ده چې له دې نه باید موږ دا درس واخلو چې ازادي او خپلواکي یوازې دا نه ده چې ته په یوه سیمه باندې مسلط یې. ازادي او خپلواکي دا ده چې په هره برخه کې به آزاد یې. سیاست به دې هم د چا د فرمایش تابع نه وي او قوت به دې هم د چا په پردي قوت باندې نه وي تکیه. دا موږ ته دا درس راکوي ورونو چې کوشش وکړو په ټولو برخو کې آزاد واوسو، هم په اقتصادي برخه کې په خپلو پښو ودرېږو، د نورو له احتیاجه خلاصو، هم د ټکنالوژۍ په برخه کې په خپلو پښو ودرېږو، د نورو له احتیاجه خلاصو، هم په علمي برخه کې په خپلو پښو ودرېږو، د نورو له احتیاجه خلاصو. دغسې د زندګۍ په ټولو برخو کې که هغه طب ده، که ساینس ده، که دیني علوم دي، که عصري علوم دي، باید خود کې پاسو. دا صحیح ده چې دنیا دار د اسبابو د یو بل ته په ځینو شیانو کې مجبوره یو، ولی نهایت کوشش باید دا وي چې ازادي په ټولو برخو کې ترلاسه شي. نو دغه ازادي تاسو ټولو ته مبارک وي. ورونو، په یوه پیړۍ کې دریو لویو قدرتونو ته ماتې ورکول، 3 وارې انګریز ته شکست ورکول، د پخواني شوروي اتحاد امپراتورۍ ته شکست ورکول
او بیا د امریکا په مشرۍ ناټو او له هغو 50 شربانو هیوادو ته شکست ورکول دا بیا بهرنیانو ته یو ډېر لوی درس ده. هغوی باید په دې پوه سي چې دا ملت زور نه مني، چې زور منلی په خپل وخت کې انګریز تر ټولو زورور و، چې زور منلی په خپل وخت کې شوروي تر ټولو زورور و، چې زور منلی په خپل وخت کې امریکا او ناټو تر ټولو زورور و. خو دا ملت د چا زور ته سر نه ټیټوي. دا ملت په متقابل احترام ولاړې مثبت اړیکې غواړي او له هر چا سره یې غواړي. نن الحمدلله زموږ سیاست آزاد ده، پرېکړې م آزادې دي او له ټولو هیوادونو سره د متوازن سیاست له مخې مثبت اړیکې غواړو.